د نن ورځې موضوعات مو هم ډېر مهم دي. ټول د نړیوال کړکېچون نه ډک دي. نوې جبهې خلاصېږي، نوې سنګرونه خلاصېږي، نوې بریدونه کېږي. نن په دې سلسله کې دا بریدونه د مصر تر بندرګاه پورې تر د هغې تر سرحدونو ورسېدله او معلوم نه شو چې دا برید چا کړی دی. په دې باندې خبرې کوو. د امریکې بریدونه پر ایران باندې، د ایران بریدونه پر امریکې باندې، د سعودي د وزیر دفاع سفر امریکې ته، د امریکې د جنرالانو ترمنځ تفاوت د نظر، همدارنګې د دې پلان لپاره د یو 2 هفته‌یي عملیات پر ایران باندې، د همدارنګې د نیویورک ټایمز راپور د دغې د امریکا د سیاسینو او د دوی د غوښتنو په متعلق باندې، همدارنګې د نتنیاهو چې څنګه موږ وړاندوینه کړې وه چې دا به هلته حتماً د غزې او د دې په نقشو په دې به خبرې کوي، د ده باندې خبر، همدارنګې د اسرائیل او د سوریې نه د موضوع باندې خبرې، بیا په آخر کې د یوکراین په د خوست، خیبر پښتونخوا او د همدارنګې د لنډغرانو یو بله ډله افغانستان ته راتلک او د هغې وژل. دا ټول هغه مسایل دي چې نن زه په دې برنامه کې لرم، تاسو سره یې شریکوم. هیله ده چې برنامه تر پایه ما سره وګورئ او تر ما سره په تر اخره پاتې شئ. بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو لیدونکو او اوریدونکو او ګرانو هیوادوالو، سلامونه احترامات مې ومنئ. نن 1 د جولای کال 2016 چې جمعة المبارک سره سمون خوري، ستاسو په خدمت کې حاضر یم. لومړی خبر زما دا دی چې د مصر په بندرګاه باندې چې د الکسندریې سره نږدې یو بندرګاه ده په نامه د دمیاتیه، او په ده کې امریکایي بیړۍ ولاړې وي، په هغه باندې برید شوی دی. دا بیړۍ چې دی د ګیسو یعنې مایع LNG ګیس نه ډکې وي، په دې باندې د ډرون برید شوی دی او د دواړو اور اخیستی دی. په اول دغه کې دا شک له چې دا کېدای شي ایران کړي او ایران د حوثیانو په ذریعه دا کار کړی، حوثیانو دا برید کړی. خو حوثیانو ډېر ژر یو بیان صادر کړ چې ویلې دې کار کې دوی لاس نشته او دوی دا نه کړی. د مصر رئیس جمهور فلفور اعلان وکړ چې تحقیقات به کیږي، بیا به موږ معلومو چې دا چا کړی دی. خو په عین وخت کې حوثیانو ته اطلاع ورکړله چې دوی ته دا معلومات ترلاسه شوي دي چې دوی په ده کې لاس نه لري. نو ښکاره خبره ده چې دا به فالس فلاګ یعنې د دروغینه حملې لپاره دی چې مصر جنگ ته راکاږي. او په دې باندې ما بار بار دا خبره کړې ده چې اسرائیل د غواړي چې ملکونه جنگ ته راننه بس چې څومره د جنگ ساحه لویږي دا د اسرائیلو په ګټه ده. بلند ممکنه ده دا کار اسرائیل کړي، خو تر دغه دقیقې دا معلومه نه شو چې دا برید چا کړی و. د امریکې د بریدونو نه پس، ځکه چې امریکې د ایران په بندر عباس، خرمشهر، نورآباد، آبادان، بوشهر، قشم، بندر ماشهر او سریک باندې ډېر درانه عملیات ترسره کړي دي او هلته نظامي او غیر نظامي ځایونه وهلي دي. د امریکې د برید نه پس ایران په کویت او اردن باندې برید کړی. په اردن کې د الازرق اډه وهلې ده. په دغې اډه کې 3 F-15 طیارې د امریکا وهلې دي چې له منځه وړي دي او 3 ورته داسې تخریب کړي چې د کار نه یې ویستې دي، یعنې 3 کاملا له منځه تللي او 3 ورته تخریب کړي دي چې یا به ممکن جوړې شي یا به جوړې نه شي. د ده په متعلق پس د دې بریدونو نه د نیویورک ټایمز یو خبر دغه کړی دی چې په اردن کې سیاسیینو، قانوندانانو او منورو او مخورو خلکو یو مسوده لیکلې ده او دا مسوده امضا کړې ده او د خپل حکومت ته لیږلې ده. په دې کې دوی ښکاره دا کړی دی چې د امریکې موجودیت زموږ په خاوره کې موږ ته باعث د سردرد او زموږ د خاورې د وهلو د تباهي باعث ګرځېدلی. نو څومره زر چې د دوی سره خبرې وشي او دا د دې نه ووځي، یعنې زموږ امنیت لپاره دا خطر پیښوي. دې کې د 100 کسو نه زیاتو امضا پکې ده او دا په خپل حکومت باندې، په شاهي حکومت باندې یو فشار راوستلی دی
چې یعنی عوام او خلک نور امریکا په اردن کې نه غواړي او دوی باید د دې نه ووځي. همدارنګې بل خبر دا دی چې بر علاوه د دې نه چې هلته طیارې لګېدلي، یو دانه طیاره F-16 د یوکراین هم راولوېدلې ده او له منځه تللې ده. د دغې په اردن باندې چې تېره ورځ کې برید شوی و، په هغه کې F-15 طیاره هم له منځه تللې وه. یعنې په دغې اونۍ کې د دوی 6 دا شولې، یوه دا شوه، یعنې 8 طیارې خو په دغې یو اونۍ کې د دوی له منځه تللې دي. نو په همدې توګه باندې د یوکراین کوم میزایل فایر کړی و چې حتما به یا روسیې ته یا کوم بل ځای ته به تله، اتلی دی په پولنډ کې لګېدلی دی او هلته یې ورانه یې کړی دی. نو دوی اوس خپل نښې غلطې کړي دي، خپل ملګري سره وهي. بل خبر دا دی چې امریکا د پیټرایټ میزایلونو د کمښت سره چې مخ و، د قرارداد د لاکهید مارټین د کمپنۍ سره د 7 کالو لپاره امضا کړی دی. یعنی 7 کالو کې به 58 میلیارډ اشاریه 6 دغه باندې به دوی دا کوي. دا خبر رویټرز ورکړی دی، موثق خبر دی. 58.6 میلیارډ د لاکهید مارټین سره قرارداد شوی دی. 7 کاله وخت نیسي چې د 7 کالو کې به دوی دا پیټرایټ جوړوي او حکومت ته به سپاري او حکومت په افشاري دا کړې ده چې څومره زیات کولی شي دی دا تولید کی، دا به د حکومت ضرورت لپاره ډیر ښیي. په عین حال کې د امریکا د اردو په منځ کې، یعنی د سنټکام کوم چې مرکزی قومنداني د شرق الاوسط کې ده، او د پنټاګون یعنی وزارت دفاع د جنرال کین ترمنځ د نظریاتو توپیر او فاصلې را پیدا شوې دي. جنرال کین وی چې چون موږ اسلحه کافي نه لرو، جنگ ته باید مخکې لاړ نه شو، جنگ باید متوقف کړو، ځکه چې موږ دې کې ضرر کوو، که ممکنه ده د جنگ موږ وبایلو، ځکه چې موږ خپل ذخایر نور هم مصرفوو. در حال چې سنټکام چون نظامیان دي، سیاسي او اقتصادي دي، مسئله ته توجه نه کوي. هغه وایي زما دا پلان دی، زه جنگ ته حاضر یم، زه جنگ کوم، پیسې راکړه او شاته مې راته ودرېږه او اسلحه راته رالیږه. در حال چې اسلحه شته دی نه، نو سنټکام وایي چې موږ باید کار تمام کو او موږ باید پر ایران باندې یو داسې برید وکړو چې ایران کار تمام شي. او د دې لپاره دوی یو پیشنهاد وړاندې کړی دی، 2 هفتو لپاره، یعنی 14 ورځو لپاره به دوی پر ایران باندې داسې یو بریدونه وکړي چې وایي د ایران هغه جنگي صلاحیت ختم شي. دلته یو سوال ما ته راجع کیږي، د 9 د جولای نه چې دوی بریدونه 14 ورځې سر په سر وکړل او 14 ورځې غیر وقفې سره دوی مسلسل ایران وه، څه شی لاسته راوړل چې دا 14 ورځې نورې غواړي؟ خو نتیجه دا شوله چې خپله دوی اوازونه راوچت شول، زموږ اسلحه او میزایل ختم دي، تمام دي. نو زه فکر نه کوم چې دا 14 ورځې نور هم کوم نتیجه ورکړي. جنرال کین چې دی دا یو پروفیشنل جنرال دی او موضوعات ډیر دقیق څیړي او سیاسي بصارت هم لري. د سر د جنگ کې هم د مخالفت کړی، په وسط کې هم کړی دی، اوس هم دا مخالفت کوي چې دا جنگ زموږ په ګټه نه دی، دا د اسرائیل جنگ دی، دا جنگ متوقف کوي. دا څوک چې د اسرائیل نظریه لاندې تاثیر لاندې نه دي، هغه خپل وطن ښېګڼه غواړي، د امریکا غواړي. څوک چې د اسرائیل د تاثیر لاندې دي، هغه جنگ غواړي، او دا جنگ هم چې دی دا اسرائیل غواړي. چې دا فکر کوي چې موږ حمله وکړو ایران ختمیږي، اما ایران ختمیدل دومره اسانه کار نه دی چې دی په تصور کړی دی. همدارنګه د سعودي وزیر دفاع شاهزاده خالد بن سلمان امریکای کې دی، د ډونالد ټرمپ سره هم لیدلی دی، د وین سره هم لیدلی دی. او شاهزاده خالد وی په دې لیدنه کې امریکا سره د جنگ په امکاناتو کې خبرې کړې دي او دی ویلی دی چې د ایران سره زمونږ د جنگ امکان نشته دی، موږ د ایران سره جنگ ته نه ځو. عراق باندې زموږ برید چې و د یو ملګري مملکت، یعنی د عراق ښودل د ده په خلاف نه و، بلکې د ترهګرو په خلاف و. یو عملیاتو موږ وکړل، د عراق سره زموږ دوستی او ملګرتیا خپل په ځای ده او د امریکې ته د مسلې حل لاره ښودلې ده. شاهزاده خالد دا ورته ویلي چې تر څو نتنیاهو کنټرول نه کوي دا مسله نه حل کیږي، ستونزې به زیاتې او د امریکا لپاره به ستونزې جوړیږي. نو د هر څه نه مخکې که امریکا غواړي د جنگ نه ووځي، یوازینۍ لاره یې دا ده چې د نتنیاهو کنټرول کړي.
بل خبر دا دی چې ډونالد ټرمپ په خپل پوځیانو باندې ډېر برهم او په قهر دی. هغه وایي چې دغه پروګرامونه چې تاسو راوړاندې کوئ او دا ستراتیژي دا کار نه کوي. دا خبر NBC نیوز ورکړی دی او ویلی دی چې دی باید داسې یو ستراتیژي دغه جوړه کړي چې هغه وشي کولی کار وکړي او کوم ستراتیژي چې کار نه کوي بې ځایه زیاتې خبرې دې نه کوي. او حتی وایي چې په دغه مجلس کې خپل هغه کابینه وزراو ټولو ته یې داسې کلمات استعمال کړل چې پخوا یې نه استعمالول، صرف نتانیاهو ته به یې هغه کنځلې کولې. اوس یې د خپل وزیرانو ته ټول کړي او ټول ورته ویغلي ناست وو، سرونه ټیټ وو. بل خبر دا دی چې څنګه ما تاسو ته وینا کړې وه چې نتانیاهو به حتما چې امریکې ته ځي. یو د هغه د برنامونه دا ده چې دا به د امریکې نه دا غواړي چې د غزې مسله او د لبنان دا هیره کوي، او همداسې هم وشول. د ډونالد ټرمپ سره چې کوم خبرې کړي دي، اول خو د منځ کې دا خبرې شوي دي چې ډونالد ټرمپ ورته ویلي چې دا کوم جنگ زمونږ روان دی، په دې کې به نه رادانګي. ته د خپل په ځیو کښېنه، زمونږ په جنگ کې مه، زمونږ او د ایران جنگ دی، که موږ جنگ کوو که سوله سره کوو دا زمونږ دی، ته به منځ کې نه رادانګي. نتانیاهو ورته ویلي دي چې زه ستاسو منځ ته نه رادانګم، ستا فیصله زما قبوله ده، خو خبره دا ده که ایران په ما برید وکړه زه بیا ځواب ورکوم. نو دلته دی ورته ویلي درسته که ایران په تا برید وکړه ته ځواب ورکړه، بیا امریکا مداخله نه کوي، او که چېرته امریکا په جنگ کې وه اسرائیل د مداخله نه کوي. دلته داسې ښکاره کېږي لکه امریکا چې ورته وایي ستا لاره جدا ده، زما جدا ده، ته خپل دفاع کوه زه خپل دفاع کوم. د دې نه خو زما دا برداشت دی. په عین حال کې نتانیاهو په دې مذاکراتو منځ کې یو نقشه د جب نه راایستې ده او د نتانیاهو د ډونالد ټرمپ په مخ کې ایښې ده. او کله چې دې دا نقشه راایستې ده، مخکې دې نه چې دا نقشه ورته توضیح کړي، ډونالد ټرمپ ورنه یو پوښتنه کړې چې د لبنان نه کله وځي. ما ته دا وویل لبنان نه کله وځي. هغه ورته بیرته ځواب دا ورکړی چې دغه نقشه مې درته مخکې ایښې ده، په ده کې ما دغه چې دی زمونږ سوریه کې هم ډېر ځایونه نیولي دي، لبنان کې هم نیولي دي، او غزه خو بالکل زموږ حصه ګرځېدلې ده. بنان زه د ده ځینه هېڅکله نه وځم او د وتلو کوم پروګرام نه لرم. او بیا په دې لپاره چې خپل خبره تصدیق کړي، دا یې ورته ویلي دي چې مجتبی خامنه‌ای، ځکه ډونالد ټرمپ ویلو چې هغه 90% مړ دی، نو ده ورته ویلي چې موثق خبر دا دی چې هغه مړ نه دی، ژوندی دی. بنان تر څو چې هغه ژوندی موږ د لبنان نه او د سوریې نه او د غزې نه وځو. دا د دې لپاره د ډونالد ټرمپ خبره کاملا رد کړې ده. او ډونالد ټرمپ ورته ویلي زموږ په جنګ کې به نه راځي، موږ که تا جنګ وکړه موږ مداخله نه کوو، که موږ جنګ کوو ته مداخله مه کوه. نو لنډه خبر دا ده چې دی د هماغه سیمو نه نه وځي. او بل خبر دا دی چې اسرائیل په عین حال کې چې دا ښکاره کوي چې زه په جنګ کې نه یم، خو ګورئ دغه اوس په مصر باندې چې دا برید شوی دی، دا فالس فلګ دی کړی دی. د یوکراین په ذریعه باندې چې په کاسپین کې برید وشو، په سعودي باندې برید وشو، د دې تر شا اسرائیل دی. په مصر باندې دا برید اسرائیل دی. نو اسرائیل دلته جنگ غواړي چې د جنگ لمنه وسی، او حتی امکان د دې شته چې د دې بل جنگ په ترکیې سره وسی، هلته خو په مصر باندې برید کړی، مصر څه غږ اوچت نه کړ او موضوع همداسې خاموشه پرېښودله. راځم خپل د سیمه ییزو خبرونو په هکله. په خوست ولایت کې د سټارلینک 2 انټرنیټي دستګاوې کشف شوي او نیول شوي دي، او 3 تنه هم په دې سلسله کې نیول شوي دي. تاسو معلومه ده چې دغه سټارلینک دغه چې دی د ایران په دغه ګډوډۍ کې هم امریکا او اسرائیل د دنه کار واخیسته. د سټارلینک په ذریعه باندې به خلکو ته راهنمایي کوله چېرته لاړ شي، خلک ووژنئ، ورانۍ وکړي، چې وایي 1,000 کسان چې وژل شوي او په دې رقم وژل شوي. دغه سټارلینک چې دی د افغانستان په د مختلفو ولایتونو ته د پاکستان د خوا نه انتقال شوي دي. د دې په ذریعه باندې په ولایاتو کې ورانۍ شروع کوي، تر څو دنیا ته دا ښکاره کړي چې په افغانستان کې امن نشته دی. خو الحمدلله دا کسان گرفتار شوي دي، دی به اقرار وکړي او نور به هم د منځه لاړ شي. همدارنګې په خیبر پښتونخوا کې پر یو پوسه باندې برید شوی دی، 9 پاکستاني پوځیان پکې وژل شوي دي. بل خبر دا د شمالي وزیرستان د شوال ولسوالۍ کې د پوځ په یو برید په ترڅ کې 30 تنه پاکستاني پوځیان وژل شوي دي او ټپیان کړلی شوي هم دي. بل خبر دا دی چې یو د جاسوسانو او د لنډغرانو
چې په حساب د وطن مینه او دا ورسره نشته دی. وطن په پردیو باندې هر ځای خرڅوي او د هغې نه خپل جیبونه ډکوي او په ورور-وژنه کې دوی دا کوي او د دننه وطن کې د ګډوډۍ اختلال لپاره راتلل. د چترال لارې نه غوښتل چې بدخشان ته را داخل شي، مګر د اتلو ننګیالیو ملي اردو د خوانه د دوی مخه نیول شوې ده. په دې کې یو معروف لنډغر په نامه دی قمندان معروف چې سابق د اربکیانو قمندانو د جمهوریت په وخت کې چې دته پاکستان یو 250 تنی قرارګاه د آیسای د استخباراتو تر نظر لاندې په چترال کې ورکړې وه. ده غوښته چې د دغې لارې نه بدخشان ته ورننوځي تر څو بیا دې هفته کې څه ورانې وکړي. د دې مخه نیول شوې ده. پوځیانو د باندې وار کړی دی. د ده په نتیجه کې دا قمندان معروف ټپي شوی و. کله چې د خپل بادارانو غېږې ته پنجاب ته د علاج لپاره وړل کېږي، د پنجابیانو په غېږ کې ساه ورکوي او مړ کېږي. په دې طور باندې دی د یو بل پلان هم خنثی کېږي او چونده کې د الله رضا انشاءالله نشته دی، دی د خپل د وطن د شرف عزت په مقابل کې راځي. نو دا شرف باختگان به انشاءالله دا به نصف نابود کېږي. افغانستان به خدای تعالی دې بحران او مصیبت نه وباسي. یو لوی پراخه هوسا آرام افغانستان انشاءالله دا په لاره کې دی. هغه افغانستان چې د ټولو ارمانونه به پکې پوره کېږي. هر اولاد به مکتب ته ځي، هر یو به د قانون په اساسي هر یو ته به حق ورکول کېږي. تفرقه او تبعیض د لساني، قومي، ژبنیز، منطقوي دا به نه وي. څوک به په بل باندې برتري نه لري. برتري به په جز په تقوا او د ایمان نه علاوه بل څه نه وي. په همدغې هیله او امید سره دغه برنامه نن پای ته رسوم. تاسو په لوی پروردګار د اعلامیانو سپارم تر بل برنامې چې بیا ستاسو حضور ته حاضرېږم. تاسو په پروردګار سپارم. وما علینا الا البلاغ.